دا د انسانانو لپاره لومړی ځل و چې له ایلین سره مخامخ لیدنه کېدل. ټول خلک ډیر حیران وو، ځکه ایلین نه یوازې دا چې پرمختللې ټکنالوژي له انسانانو سره وړیا شریکه کړه، بلکې د انسانانو ټولې ناروغۍ هم درمل کړې او ځمکه یې د جنت په شان بدله کړه. د خلکو په زړونو کې د هغوی ځای د خدای په شان شو. خو کله چې انسانانو د ایلین اصلي بڼه ولیدله، اول یې نه منل، بیا یې ویره واخیسته، ځکه چې د هغوی بڼه ډېرې ویرونکې وه. ټول بدن یې د وینو په شان سور پوستکي پوښلی او پر سر یې 2 ښکرونه وه، پر شا یې وزرې وې، بلکل لکه شیطاني موجودات. خو له دې سره چې هغوی له انسانانو سره مرسته کړې وه، خلکو د هغوی واکمني ومنله او د هغوی له ورکړل شویو نعمتونو یې خوند واخیست. خو ډېر ژر یو ساینسپوه لاک یو څه ناسم وموندل. له هغه وخت نه چې بهرني واکمن راغلي، انسانانو خپله هیڅ نوې اختراع نه ده کړې. هغه دا خبره د حکومت مشرانو ته ورسوله، خو هغوی هیڅ حیران نه شول. هغوی ورته ویل چې اوس د بهرنیانو ټکنالوژي شته، انسانان ته په کار نه ده چې خپله څه وکړي. او همداراز یې لاک ته ویل چې بهرنی واکمن غواړي د ځمکې ټول حیوانات یو ونیسي. لاک د دې حالت وپوښت، خو مشرانو ویل دوی هم نه پوهیږي. لاک نور هم حیران شو. د دې معنی د حل لپاره یې پخواني کتابونه ولوستل. بالاخره یې حیرانوونکی خبر پیدا کړ چې دا بهرني واکمنان له وړاندې نه هم ځمکې ته راغلي وه، او مخکیني انسانانو هغوی ته شیطانان وویل، ښایي ځکه چې هغوی څه ناوړه کړي وه. دا خبره لاک ته د هغه نجلۍ وکړه. بهرني واکمنانو پلان درلود چې بله ورځ یوه لویه مېلمستیا وکړي او د حکومت ټول مهم کسان وربلل شوي وه. لاک خپل محبوبه قانع کړه چې هغه هم ورسره مېلمستیا ته ولاړه شي. په مېلمستیا کې لاک د ټولو په مخ کې له واکمن نه پوښتنه وکړه چې ولې د انسانانو ټکنالوژي بند کړي او حیوانات یې پټ انتقال کړي. د حیرانتیا خبره دا وه چې واکمن هیڅ پټوالی ونه ساته، بلکې ویل چې دا هر څه د انسانانو د خیر لپاره کړي دي. هغه ټکنالوژي ځکه بنده کړي چې انسانان ځان له تباهۍ وساتي او حیوانات یوازې د خپلې سیارې نندارتون ته وړي، بل هیڅ مقصد موږ نه لرو. د انسانانو بیا هم لږ باور راغلی. د باور لا زیاتولو لپاره واکمن یوه حامله ښځه راوغوښته او ویل چې د هغې د ماشوم د صحت لپاره یو ژنتیکي ازموینه کوي. ښځه وېرېده، خو د واکمن له زور او حضور سره لاس پر یوه ډیسک کېښود. ناڅاپه یوه سپینه وړانګه اسمان ته پورته شوه چې خلکو ته یې دا ثابته کړه چې دا واکمن رښتیا هم د دوی خیر غواړي. خو لاک د خلکو له منځه یوه نښه ولیده چې په وړانګه کې ښکاره شوه. هغه دا نښه ثبت کړه او چې کور ته لاړ پوه شو چې دا یو همغږي کوارډینیټ ده، یوه فزیکي نښه. دا ثبتوله چې واکمن دروغ ویلي. د یو شپې څېړنې وروسته لاک پوه شو چې دا نښه د واکمن مور ته اشاره لري. دا وړانګې یو راز درلود. لاک نوره هم پسې څېړنه وکړه، ویې موندله چې ځینې ماشومان نوې ځانګړتیاوې لري: ذهن پالنه، ګډ احساسات، غیرعادي فعاله مغزونه. هغوی سره یوې نښې ته اشاره کوله، لکه یو ډول مراسم. لاک پرې شک وکړ. پرېکړه یې وکړه چې غواړي د واکمن سیارې ته لاړ شي. نو هغه ځان د حیواناتو په کاروان کې ځای پر ځای کړ. نجلۍ که څه هم خپه وه، خو د هغه پرېکړې ته یې درناوی وکړ. لاک بریالی شو چې د سپوږمۍ بیړۍ ته وخیژي. خو ډېر ژر واکمن پوه شو چې هغه سیارې ته پټ وختلی دی. د حیرانتیا خبره دا وه چې واکمن هیڅ پرې غوسه نه شو، بلکې ورته ویل چې اصلي هدف یې د انسانانو له منځه وړل دي. واکمن ویل چې دا پرېکړه له ډېر پخوا شوې وه، کله چې ځمکه پیدا شوه. د کایناتو تر ټولو پیاوړی تمدن یو عالي تمدن و دی، او دا بهرني واکمنان یوازې د هغوی خدمتګاران دي. انسانان باید ختم شي. لاک حیران شو. هغه وغوښتل چې له اصلي واکمن سره وویني. دا واکمن یوازې یو رڼا وه، بې جسته و او نه لیدونکی وباله. دا شعور د ټول کاینات شعور و. د نوي نسل لپاره د انسان ماشومانو سره لوبې کړې وې، هغوی ته یې ځانګړې وړتیاوې ورکړې ترڅو یو سوپر شعور شي. خو دا ماشومانو نه و مړه شوي، بلکې د یو لوی شعور برخه شوي ول. پاتې انسانان به ورک شي. لاک نور یوازې ژوند نه غوښت. هغه وغوښتل بیرته ځمکې ته لاړ شي. واکمن د هغه له احساساتو متاثره شو. ویل تاسو ناقص یاست، خو دومره جذاب یاست. تاسو ډیر باور لرئ، خو لږ پوهیږئ. زه انسانانو ته رشک کوم. خو کله چې لاک بیرته ځمکې ته راستون شو، 0 کاله تیر شوي ول. ټول انسانان مړه شوي ول. ښارونه کنډواله شوي وې. لاک پرېکړه وکړه چې د انسانانو وروستی تاریخ ثبت کړي. هلته یو رڼا ولیدله. د ماشوم اواز و. هغه د ځمکې ټوله انرژي جذبوله. ځمکه ورو ورو ورکېده. لاک ډیر وډار شو. هغه له واکمنه وغوښتل چې د انسانانو یو یادګار پرېږدي. د بلې برخې لپاره کمنټ وکړئ او ویډیو شیر کړئ. مننه.